بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 40 آیته تر 40 آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل، ای زامنو د اسرائیل، اذکروا یادوی نعمتی التي احسان زما هغه انعمتو چې پیرزوینه مې کړې ده علیکم پر تاسو، و اوفو او وفا وکړئ بعهدی په ژمنې زما، اوفي وفا کوم بعهدکم په ژمنې ستاسې، و ایای او زما څخه فرهبوني وویریږئ، و آمنو او ایمان راوړئ بما په هغه څه انزلتو چې نازل کړی مې دی، مصدقا رښتیا منونکی، لما د هغه څه معکم چې سره ستاسې دی، ولا تکونو او مکیږئ اول کافر به اول کافر په دې، ولا تشترو او مرانسی بآیاتی په آیتونو زما ثمنا بیا قلیلا لږ، و ایای او زما څخه فتقونی ځان وساتئ، ولا تلبسوا الحق او مګډوئ حق بالباطل په باطل، وتکتموا الحق او مپټوئ حق، وانتم حال دا چې تاسو تعلمون پوهیږئ، واقیموا الصلاة او سم کړئ لمونځ، وآتوا الزکاة او ورکړئ زکات، ورکعوا او رکوع وکړئ مع الراکعین سره له رکوع کوونکو. ای د یعقوب علیه السلام زامنو، زما هغه نعمتونه در په یاد کړئ چې پر تاسې مې پیرزو کړي، او زما سره په کړو وعدو وفا وکړئ تر څو زه ستاسو سره په خپلو وعدو وفا وکړم، او یوازې زما څخه وویریږئ. په هغه قرآن ایمان راوړئ چې ما نازل کړی، د هغه کتاب رښتیا منونکی چې ستاسو سره دی. اول انکار کوونکي او کافرانې مه جوړیږئ. زما آیتونه په لږ بیه مه خرڅوئ او یوازې زما څخه ویره ولرئ. حق او باطل مه سره ګډوډوئ او حق مه پټوئ په داسې حال کې چې پوهیږئ. لمونځ سم کوئ، زکات ورکوئ او له رکوع کوونکو سره رکوع کوئ. اتأمرون الناس، آیا امر کوئ خلق بالبر په نیکۍ، وتنسون او هیروئ انفسکم ځانونه ستاسې، وانتم او تاسې تتلون الکتاب لولئ کتاب، افلا تعقلون آیا نو نه کاروئ عقل. واستعینوا او مرسته وغواړئ بالصبر والصلاة په صبر او لمانځه، وانها او یقینا هغه لکبیرة هرومرو لویه خبره ده، الا علی الخاشعین مگر پر عاجزی کوونکو، الذین هغو یظنون چې باور کوي، انهم پدې چې دوی ملاقو ربهم یو ځای کېدونکي دي له رب سره یې، وانهم او دا چې دوی الیه دته راجعون ورګرځېدونکي دي.
آیا خلکو ته د ښو امر کوئ او خپل ځانونه هېروئ په داسې حال کې چې تاسو کتاب تلاوتوئ؟ آیا نو عقل نه کاروئ؟ په صبر او لمانځه مرسته وغواړئ، او دا خو یقینا هر چاته ګران او دروند کار دی پرته له هغو عاجزي کوونکو چې له خپل رب سره د مخامخ کېدو او د ده پر خوا د ورګرځېدو باور لري. د دغه درس مناسبت له مخکني آیاتونو سره دا دی چې هلته په 21 تر 29 آیاتونو کې عامو انسانانو ته خطاب و. ورپسې له 40 تر 141 آیته د انسانانو له یوې خاصې ډلې بني اسرائیلو سره خبرې شروع شوي. زموږ دغه درس چې له 40 تر 40 آیته دی، په دې کې 9 اوامر یاد شوي، یعنی د 9 کارونو د ترسره کولو حکم شوی دی، لکه دا چې وایي ایمان راوړئ، د الله نعمتونه په یاد ولرئ او په وعدو وفا وکړئ. د 5 کارونو د پرېښودلو حکم شوی دی، لکه دا چې اولین کافران مه جوړېږئ، زما آیاتونه په بې ارزښته دنیوي متاعو مه پلورئ. په دې ټولو کې عمومي هدف د الله تعالی دین ته بلنه ده چې په منلو سره د الله تعالی د بې شمېره نعمتونو شکر او منندویي ترسره کیږي.